نه کابل ته راتلو دی چیک پاینټ کې کاته کړو چې کاته یې کړلو په دې ټول موټر کې په والله که درته دروغ وایم په ما باندې غږ وکړو وایي راکاته سه افغانۍ یو د اردو سرتېرې وایي راکاته سه مال ولې وایي کاته سه پټکه یې مو کړه کاته سولم صاحبه یخه مو داسې مې ځان تاو کړی و چې کاته سولم بس هلته امریکایان ورلاړو مخامخ امریکایانو ته بوتلم نو د امریکایان چې دا کونجې کې درېدلي وو نو داسې څلور ټانګ یې درولي وو څانګ په څانګ یې نه و درولي مطلب داسې یو چاردیوالي غوندې لکه انګور نه جوړه کړې وه پوه شوې د دې وحشیانو منځ ته یې زه بوتلم چې ما خیر تنها زه یې روان کړی یم چې دننه لاړل چې ومې کتل چې هلته نور هم ما غوندې افغانان بې پوښتنې بې ولسمشره بې قضا بې پولیس او بې اردو افغان ولاړو افغانان نور هم ولاړو زه مو درېدلم د امریکایي په پښتو ما سره خبرې کوي وایي سترګې خلاصې که نیغ ودرېږه مال سترګې خو مې خلاصې دي خپل ملک مې زړه کېلې ته ما ته وایي سترګې دې خلاصې که ته راغلی دلته زه افغان ته امریکایي زه هلته یې تا په ملک کې جارو کوم او ته له ټوپک سره دلته ولاړې او دا غلام بچه دا مزدور اسکر دی ما ته د افغانۍ اسکر دی چې په ما ته رحم وکړي له ما نه دفاع وکړي لاس نیولی تا ته راوستلم د تا قضا ته یې ودرولم وایي سترګې جګې که سترګې نسي جګې کړې نو دا څلورم پنځم لمبر د ما راغی د امریکایي مې د سترګو کې ګوتې واچولې دوه وایي داسې یې خلاصې که سبحان الله ډېر درد راغی خو چون هغه وخت زه یو مظلوم ومه زه داسې یو افغان وم چې ما تش لاسونه وو ما سره هیڅ شی نه و ما سره که په جب کې یو چاقو د ملي اردو عسکر رانه واخیسته چې ما د سوکانو امریکانو باندې هېڅ اثر نه کوه په لحاظه زه ډېر مظلوم ودرېدلم چې کله د ما سترګې ده په ګوتو باندې لوڅې کړلې او ډېر په وحشت باندې د کمرې مخې ته یې ورکړې بیا یې د ما ګوتې په کمرې باندې په هغه سکینر باندې کېښودلې وایي یو مال یو دوه درې بل د امریکایي په پښتو ما سره لګیا ده بل لاس والا ګل پټو سکین یې د ما وکړه پاس له هغه ما ته وایي زه به راوباسه دومره توهین د افغانانو سوی دی خلکو دغه څو کسه غازیان که نه وای دا هغه سرګذشت ده چې په هر افغان باندې سوی لیکن نن همدغه د کلیسا مزدوران یې مونږ ته پیغورونه راکوي زه څه وکړم د ما بېغیرته د ملي اردو عسکر یې په څنګ کې ولاړ و ټوپک او شاجرو سره و د هغه له مخې د افغانانو د باعزته خویندو د وروڼو بېعزتي کېدله امریکایان د سترګو لمبرونه اخلي لیکن ده ورته مړې سترګې که څه همدغه عسکر همدغه د صلیبیانو مزدور ته د امریکایانو ته وروستلو او پس له هغه ما ته وایي چېرته ځې مال کابل ته ځم وایي څه کار دی ده چون زه ډېر مظلوم وم ما دې دروغ ورته ویلې زه ډاکټر ته ځم ډېر په سپین سترګۍ ما ته وایي چې سم ګرځه دا اجیر او مزدور یې ما ته وایي ما صاحب سر سم څه رقم وګرځم مطلب یې دا و چې دا ګیره دا برید دا تاسیس یې کړي ځان نه سمه رمونه امریکایي جوړ کړه مال بلکل نور به سم ګرځم په دې یخ کې د زه د امریکایانو ته راوستلم او د دوی محکمې او عدالت ته دې ودرولم تر څو دوی د ما سترګې په لاسو خلاصې کړي او د سکین کمرې ته یې ورکړي چې زه طالب تروریست یم که نه یم د ما ګوتې ولګې او بیا په اخره کې یوه لغته راکړي چې ځه موټر ته خېځه دا هغه حالت ده چې هېڅ افغان ته د زغملو نه ده د چا چې وس کې د ټوپک یې واخیسته د ما په شمول څوک چې وس یې نه درلوده مجبوره وو د کور مشکلات هغه د سمندرونو له بحرونو له اخواته یا مایان وخوړه یا تېر پر ننه مسافر دي دا په اروپا کې چې څوک پراته دي دا ټول بې ضمیره نه دي دا ټول خرڅ سوي نه دي دلته دومره وحشتونه سوي دي چې ډېرې کمې بېلګې دلته خلک تا ته بیان کړي چې کله دا اشغالګر لاړل کله د بیان ازادي شوه کله دا ډار او وحشت ورک سو د خلکو له خولو نه لابرټیپونه لرې سو څومره ظلمونه دلته سوي دي چې نه په اسرائیل او نه په برما او نه په فلسطین کې نه په عراق کې سوي دي دلته هغه وحشتونه سوي دلته خلک تحقیر سوي دي دلته خلکو ته سپک نظر سوی خلک د زنانو تر مخې لاس تړلي د باګرام زندانو ته بولي د اوس همالته پراته دي نو دا د افغانستان حقایق دي دلته دي چې خلک مجبوره سو صلات یې لاس کړی ده دلته د دې ته ویلي په ناحقه یو سړي ته ویلي چې ته تروریست دی په ناحقه یې د امریکایان په راتللي موږ په کلیو په بانډو کې د 11 سپتمبر کې تصویرونه به یې د
زموږ ماشومانو ته ښودل. والله العظیم زما خبرې به ځینې خلک اوري، همدغه امریکایي عسکرو لوڅ فلمونه، لوڅ عکسونه یې، کتابونه یې په دې کلو کې 6 کتابونه یې توضیح کول دغه امریکایي عسکرو، تر څو د موږ ماشومان بد اخلاقه، بې ناموسه او بې وجدانه عادت دوی هر څه وکړه. دوی کلتوري یرغل، نظامي یرغل، فرهنګي یرغل، په دین او په ناموس او په عزت په هر څه دوی یرغل وکړه. ولله الحمد.